هلکه مړه دا ځان نه د څه لیونې جوړ کړی دی خلک سپوږمۍ ته وخېدل او ته دلته نشې تماشې کې ته راشه مړه کېنه کلیواله که نه یار یو سوټه ولګوه موږ سره نه نه زه نسکمه کېنه مړه کېنه چې نسکم ولګوه مړه اوف یار سمه ګرمي ده یار سم هلکه کلیواله زما په خیال ته پکې نور ته ورسېدې راشه ایماندارو راشه کنه د ازمري پنجره والے صرف په 50 روپۍ باندې هلکه ته راځه چې ورشو یا طلاق څه خرڅه یار ها کلیواله دا پنجره څه دي ته موږ ته لږه وښایه یار ای دوکانداره ماله خو ښکلې د لیلین پسته جوړه راکه ترورو ریډیمیډ درکم خو نه د تان نه دله کټ کمه د دې تان نه راکه شوم پړقه یو دوه ګوتې خو یې راله سیوا وشله به که نه ترور چې دا سیار چاله دوه ګوتې سیوا شلوم زما خو پکې پوره ګز لاړ شي د پیاز غوټې نن ډېر خوشحاله نه چا راته ویلي چې دا چرګه کم ټایم کې ګرم غولو کي که نه په دې کې د هګۍ زیړ مکس که ولړه چې ښه مکس شي که نه نو بیا یې په دې سر باندې پورې که او زیات نه هفته پسې ګوره 1 week later اوږدې زلفې به یې انشاءالله مونږ به انتظار کوو زه تاسو سره شانه به شانه ولاړ یم چې کوم ځای ته ما راغواړئ زه به راځم چې تاسو ما ته دلته راشئ زه به راځم جو چرته شپې ده را چکر شه که نه جانو دغه دی کې ما یو لږ چیړي ښه دا څه وې راځه چې اوس ورسره وګورم جانو دا ولې تا خو دړو څونه وي بس اومې کتل وته که نه راځه څه کې اوس پې موږ د بوسو له خوراک کې یاره داجي زما یو جینۍ خوښه ده چې په ګفټ کې ولې څه ورکمه ځان څه وې بچې څوک ده څه نوم یې دی علیشہ 007 نوم یې دی ښه نو څنګه ده یاره داجي دا غټې غټې سترګې دا ډبوسکي لاسونه او سمه ښکلې مور یم ده بچې کو هغې له هر څه ورکې ستا خوښه ده خو داسې کار وکړه امور له زما زونګ د نمبر ورکه د پېښور کې خو چې کم دی هړتال د دوکانونه بند دي که نه بس دا یو نیم دوکاندار داسې چلو کي چې دی د دوکان مخې ته ناست دي اورې چې ګاک ماک راشي بس پټ غوندې دوکان کولو کې او سودا مودا ورکړي یو پولیس دی ډېر غوسناک دی بس همدی پسې ګرځي اورې بس دی به هغه نه په پټه پټه سودا ورکوله یو سړی و بس د هغه 2-3 ورځې دوکانداري ونه شو اوس خفه ناست دی د دوکان مخې ته لاندې ګوري اورې یو کس دی چې بوټان یې اچولي دی او راغو بس چې بوټان ته وکړه د یوې جوړې کسټمر دی ورته وایي یاره پرون هم سودا خرڅه شوې نه ده او وایي نن هم خرڅه نه شوه اورې چې داسې بری وکته نو هغه پولیسو وایي که سبا هم خرڅه نه شي نو خیر دی هلکه منجن ماما د سردار علي ټکر په اواز یو نوی غزل راغلی دی په هغې ویډیو جوړه که بلا لایک په بیا ته میلو شي الو تازه ګوله هو منجن ماما وایه تباشي او خو په قربان مانه 1 GB ډېټه وواله یاره داجي زما یو جینۍ خوښه ده چې په ګفټ کې ولې څه ورکمه ځان څه وې بچې څوک ده څه نوم یې دی علیشہ 007 نوم یې دی ښه نو څنګه ده یاره داجي دا غټې غټې سترګې دا ډبوسکي لاسونه او سمه ښکلې مور یم ده بچې کو هغې له هر څه ورکې ستا خوښه ده خو داسې کار وکړه امور له زما زونګ د نمبر ورکه خلق پکانو باندې ولي سارانه شو کنه واوره ببو جوړې خاوند لیوانه شو علیشہ مور اوس هم درته ولاړه ده اوس هم درته په دې میدان کې ولاړه ده نه ځمه دلته نه چې څه کولی شي ته وکړه ستا د हेलो हाँ बोलो कैसा है काफी बड़ा है یاره درېیم ورځ ده له بجلي ډلوزي نه د یو ابډا دفتر ته ورځمه هلو جی دا وابډا دفتر دی دا دفتر دی یاره زما دا بجلي بند نه کوي ولې څه وشو نوې کنځلې مې زده کړي هغه راته کوم قربان